د نوراني قاعدې ګرانو زده کوونکو اوله تختې راواړوئ. لارښوونه: د مفرداتو نومونه چې څرنګه لیکل سوي دي همداسې یې له سره تر پایه په یاد کړئ. د لیکې د پایه څخه راسته طرف ته او د لاندې څخه د پورته طرف ته یې ښه ووایاست. د حروفو ټکي پورته دي که کښته او څو دي او کوم حروف په کشولو سره ویل کیږي ښه سم یې یاد کړئ. د تعلیم د طریقې ښه پاملرنه وکړئ، کنه نو ستاسې عمر، ستاسې وخت او ستاسې زیار بېځایه کیږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زا سین شین صاد ضاد. زا ادا کیږي چې کله د ژبې سر د لاندې زامي د مخ ته دوه غاښو سره وموښلیږي، ورسره یو ځای د لوړې زامي د مخ دوه غاښونه او زامي سره یو ځای سي، دلته حرف زا ادا کیږي. داسې به وایو زا. مخکې دا یادونه وسوله په تیر سبق کې چې کله یو حرف په دوه حروفو لیکل سوی وي پر هغه باندې یو الف اندازه قدر مد سته. داسې به وایو زا. ډېر به اوږدونه. سین ادا کیږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ دوه غاښو سره ورسره یو ځای د لوړې زامې د مخ دوه غاښونه، نو داسې به وایو سین. او حرف شین د ژبې د منځ څخه ادا کیږي چې کله د ژبې منځ لوړ تالو ته ورپورته کو، دلته حرف شین ادا کیږي. داسې به وایو شین. خو پر دې باندې هم هغه مخکې خبره سته چې شین په درو حروف سره لیکل سوی دی، پر دې به درې الف اندازه قدر مد وکړو. داسې به وایو شین صاد. د صاد مخرج دی کله چې د ژبې سر د لاندې زامي د مخ دوه غاښو سره یو ځای کو، ورسره یو ځای د لوړې زامي د مخ دوه غاښونه او زامه سره ورولو، دلته حرف صاد ادا کیږي. د صاد اواز چې دی هغه ډک دی، داسې به نه وای لکه سین. د سین اواز باریک دی، د صاد اواز ډک دی. صاد. او شندان ته به حرکت نور کو چې بیا دلته واو رپیدا نسی. سواد به نه وایو. په هنداره کې که ورته وګورو خپلو شندانو ته بیا موږ ته ښه رامعلومیږي. داسې به وایو صاد. ضاد. د ضاد مخرج دی چې کله د ژبې بغل د لوړې زامې که چپه طرف ته وي که رسته طرف ته وي که د دواړو خواو څخه وي، د ژبې بغل د زامې د غاښو په بیخو کې کښېږدو، دلته حرف ضاد ادا کیږي. داسې به وایو ضاد. او که چیرې حرف مشدد سي مخکې حمزه متحرکه ورته راوړو، بیا موږ ته د دې حروفو مخارج شرطه معلوم سي. از أس أش أص الله. صالح محمد د زا مخرج بیان کا. بسم الله الرحمن الرحیم. زا ادا کیږي د ژبې سر د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو وسرو ته ورلو، ورسره د لوړې زامې د مخ دوه غاښونه چې زامې سره یو ځای سي، نو دلته زا ادا کیږي. از عبدالرحمن تیوه. زا ادا کیږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو وسرو ته ورلو، یو څه حسام د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو ده چې دواړې زامې سره وموښلي، دلته بیا زا ادا کیږي. زا از. منیر احمد تیوه. زا ادا کیږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ دوه غاښو وسرو ته ورو، یو څه حصه د لوړې زامې د مخ دوه غاښو هم سته چې دواړې زامې سره یو ځای سي، دلته زا ادا کیږي. از. محمد یاسین تیوه. زا ادا کیږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو وسرو ته ورلو، یو څه حصه
د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې زامې سره یو ځای سي، نو دلته زا ادا کیږي. الزا صفیلتی وای. زا ادا کیږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ دوه غاښو وسرو ته وروړو. یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای سي. الزا فیض محمد تی وای. زا ادا کیږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو وسرو ته وروړو. یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم ورسره شته چې دواړې زامې سره یو ځای سي، دلته زا ادا کیږي. الزا. صالح محمد د سین مخرج بیان کا. سین ادا کیږي د ژبې سر د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو سره یو ځای سي. یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای سي، دلته سین ادا کیږي. السا. عبدالرحمن تی وای. سین ادا کیږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو وسرو ته وروړو. یو څه حصه هم د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو ده، دلته دا حرف ادا کیږي. سین. السا. منیر احمد تی وای. سین ادا کیږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو وسرو ته وروړو. یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای سي، هلته سین ادا کیږي. السا. محمد یاسین تی وای. سین ادا کیږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو وسرو ته وروړو. یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای سي. السا. فیض محمد تی وای. سین ادا کیږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو وسرو ته وروړو. او یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای سي، دلته سین ادا کیږي. السا. صالح محمد حرف شین و چیرې ادا کیږي؟ شین ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته وروړو. الشا. شین ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته وروړو. الشا. منیر احمد تی وای. شین ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته وروړو. الشا. محمد یاسین تی وای. شین ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته وروړو. الشا. صفیله تی وای. شین ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته وروړو. الشا. 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 چې د شین आवाज پکې پیدا نه شي، شین د پښتو دی، شین د عربي دی. الشا. الشا. فیض محمد تی وای. شین ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته وروړو. الشا. 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 صالح محمد د حرف صاد مخرج وای. صاد ادا کیږي د ژبې سر د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو د سرو سره یو ځای سي. یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای سي، دلته حرف صاد ادا کیږي او صاد ډک ویل کیږي. الصاد. عبدالرحمن تی بیان کا. صاد ادا کیږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو وسرو ته وروړو. یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای سي، دلته حرف صاد ادا کیږي. حرف صاد ډک ویل کیږي. الصا. 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 منیر احمد تی وای. صاد ادا کیږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو وسرو ته وروړو. یو څه حصه د لوړې زامې مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای سي، هلته حرف صاد ادا کیږي. حرف صاد ډک ویل کیږي. الصا. 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 محمد یاسین تی وای. صاد ادا کیږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو وسرو ته وروړو. او یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای سي، نو دلته صاد ادا کیږي او حرف صاد ډک هم ویل کیږي. الصا. فیض محمد تی وای. صاد ادا کیږي
د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوو غاښو و سرو ته ورلو او یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو هم سته او حرف صاد ډک ویل کېږي. الصا. صالح محمد د حرف ضاد مخرج وایه. ضاد ادا کېږي د ژبې اړخ به د لوړې زامې د غاښو و بیخو ته ورلو او حرف ضاد ډک هم ویل کېږي. الله. ضاد ادا کېږي د ژبې اړخ به د لوړې زامې د غاښو و بیخو ته ورلو. الله. 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 منیر احمد تی وایه. ضاد ادا کېږي د ژبې اړخ به د لوړې زامې د غاښو و بیخو ته ورلو. الله. که رسته طرف ته وي او که چپه طرف ته وي او که دواړو خواو ته وي چې چاته څنګه اسانه وي لیکن رسته طرف ته اسانه دي. الله. الله. محمد یاسین تی وایه. ضاد ادا کېږي د ژبې اړخ به د لوړې زامې د غاښو و بیخو ته ورلو او حرف ضاد ډک ویل کېږي. الله. فیض محمد تی وایه. ضاد ادا کېږي د ژبې اړخ به د لوړې زامې د غاښو و بیخو ته ورلو دلته ضاد ادا کېږي. الله. 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 صالح محمد د زا سه نیولې تر حرف ضاد ته پورې مخرجونه ذکر کا. زا ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوو غاښو و سرو ته ورلو یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو هم سته چې دواړې زامې سره یو ځای سي دلته حرف زا ادا کېږي. الزا. سین ادا کېږي د ژبې سر د لاندې زامې د مخ د دوو غاښو د سرو سره یو ځای سي یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو هم سته دلته حرف سین ادا کېږي. السا. او د سین اواز باریک وي. السا. السا. شین ادا کېږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورلو. الشه. صاد ادا کېږي د ژبې سر د لاندې زامې د مخ د دوو غاښو و سرو ته ورلو یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو هم سته چې دواړې زامې سره یو ځای سي دلته حرف صاد ادا کېږي او حرف صاد ډک ویل کېږي. الصا. 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 ضاد ادا کېږي د ژبې اړخ به د لوړې زامې د غاښو و بیخو ته ورلو او حرف ضاد ډک هم ویل کېږي. الله. محمد یاسین ته د زا سه نیولې تر حرف ضاد ته پورې حمزه متحرک ورته راوړه حرف مشدد کوي وایه چې مخرج شر ته معلوم سي. الز. الس. الش. الصا. الله. دغه په دوه حروفو چې کوم توري لیکل سوي دي لکه حرف زا چې ورسته په بغل کې په کوچني تور باندې په زا او الف سره بیا لیکل سوی ده د دې مد یو الف اندازه دی او کوم چې په درو حروف سره دي د هغه مد درې الف اندازه دی. نو زا به داسې نه وایي چې زا دونې به اوږدونه لنډې به وایو. زا اور سین به داسې وایو. سین. شین. صاد. ضاد. زده کوونکي دي دا حروف لکه څنګه چې مو وسویله د ځان سره چې داسې ډېر وایي او د ښه زده کړې دپاره دي انداره مخته ونیسي. دا ځینې حروف په انداره کې ورته معلومیږي چې ژبه مې پر کم ځای مشلي یا شونډه پر کم ځای باندې ده نو بیا به د زده کوونکي ژر سر په خلاص او د روان سبقان به راته اسانه سي.